د طالبانو وحشانه بریدونه د سولې فرصت خطر سره مخامخ کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د زابل په ولایت کې د افغانستان د ځواکونو په پوستې د طالبانو بریدونه غندلي دي او هغه وحشانه او تروریستي بللي دي. طالبان د جمعې په ورځ د مارچ پر 20 کلات نږدې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دغه بریدونو کې 12 امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي دي. د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر غني له قوله لیکل شوي دي چې په داسې یو حساس او برخلیک ټاکونکې مرحلې کې چې تر بل هر وخت سولې ته چې زموږ د خلکو لوی او اساسي هیله ده ډېره زمینه برابره شوې ده. د طالبانو دا ډول وحشانه او تروریستي بریدونه یوازې دا نه چې د فرصت له خطر سره مخامخ کوي بلکې د دغې ډلې په اړه د خلکو نفرت تر پخوا لا زیاتوي. د زابل ولایتي چارواکي وایي وسلوال طالبان د افغان پوځ او پولیسو په ګډ مرکز لومړی برید وکړ او د برید وروسته د طالبانو نفوذي کسانو د خپل ټوپک شپېلۍ د خپلو ملګرو خواته واړولې چې له امله یې لږ تر لږه 25 افغان پولیس او د ملي اردو منصبین وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې طالبان ته یو منسوبه ویډیو خپره شوې چې پکې دغه ډلې وسلوال ښودل کېږي د افغان ځواکونو په یوې قرارګاه کې ګرځي. په ویډیو کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ځینو غړو مړي هم لیدل کېږي چې اور پرې بل دی او سوځېږي. طالبانو دا برید په داسې مهال کې کړی چې له امریکا سره یې په شوي تړون کې ژمنه کړې ده چې پر امریکایي ځواکونو به بریدونه نه کوي. د دغه تړون له مخې بین الافغاني مذاکرات پیلېږي چې په افغانستان کې روانې غمیزې ته د پای ټکی کېښودل شي. د ویډیو له کتلو مو ډېر زیاته مینه او مننه. که مو دغه ویډیو خوښه شوې حتماً یې درسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتماً سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.